خپل حکومت سره ودرېده. بیا جالبه دا وه چې هغه کومو خلکو کودتا کړې وه، هغوی چې د ملت قرباني ولیده، هغوی هم بیرته توپکونه کېښول، سلا یې کېښوه او بیرته دغه سول، حتی ونیول سول، خو د ملت ارادې ته یې وکتل، داسې یې ونه کړل چې همغه ټانک کې چې دی سپور په ملت یې له پاسه تیر کړي. هغوی کې هم د سړیتوب وسي، ملت ته درناوی ولارو. نو دلته په افغانستان کې دوه طبقې لرو، یو ملت ته، یو حکومت ته. دواړه په یو بل مسؤل دي. حکومت ښه که دوی کې یو هم له بل نه پردی سي، هغه بیا هیواد نه ده. که حکومت له ملت نه پردی سو، د ملت ارادې ته یې غوږ کېنښود، لکه په تېر تاریخ کې چې موږ ولیدو، د ملت هغه ته یې چې غوږ کېنښود، غوښتنو ته، نو هغه حکومت بیا بېګانه کېږي. بېګانه بیا دا معنا چې حکومت یې پردی بولي، ولس یې پردی بولي، ولس د خپل ځان استازی نه بولي، ولس بیا د خپل ځان په ګټه نه بولي. او حکومت هم عین دغسې، که چېرته ملت مثلا لکه دا اوس چې پاشل سوی د متاسفانه، څو طبقې سوی په تېر تاریخ کې دې لپاره ډېر کار سوی، څوک یې په خراسانیانو ویشلې، څوک یې په درانیانو ویشل، څوک یې په غلجیانو ویشل، څوک په ایمقو قزلباشو په چا ویشل. دې لپاره هم ډېر غټ کار سوی دی، استخباراتي کړیو یې دې لپاره هم ډېر غټ کار کړی دی زموږ په وطن کې. نو که حکومت بیرته دغه اتحاد او یووالی په ملت کې رامنځته نه کړي، دا ملت بیا بې لارې کېږي، ګمراه کېږي، لاره ورکوي، مسیر خطا کوي. نو بیا بیرته د حکومت ملاتړ نه کوي، پشتیباني نه کوي. نو موږ اصلا لومړی کار چې موږ ته اوس په کار ده هغه دا ده چې د ملت ارادې ته غوږ کېښودل سي، چې متاسفانه تر اوسه پورې ډېر غټ ادنا مسایل شته چې ملت وایي. ښه مثال یې مولوي صاحب موږ هر سپیس کې وایو، ملت وایي مکتبونه پرانیزئ، امارت وایي چې موږ تسهیل کوو، لګیا یو چې جوړ یې کړو. نو بیا په ځینو مواردو کې هېڅ تسهیل ته ضرورت نشته، هېڅ هغه ته ضرورت نشته، ولې بند دي؟ یعنې ملت دا وایي. یا ملت مثلا غوښتنې لري نورې چې ځینې خلک خیانتونه کوي، شخصي زورونې کوي په ولایاتو کې، د هغوی مخه نه نیول کېږي. یا مثلا داسې نور مسایل چې هغه د نظام د جوړښت په هکله دي. اساسي قانون چیرې ده؟ صحیح ده، قرآن کریم دی، اسلامي نظام اساسي قانون ده، خو باید یو هغه ترې واخیستل سي، یوه نسخه ترې واخیستل سي او د ژوند په ټولو امورو کې هغه نشر سي. مثلا دغسې نور ډېر مسایل دي چې دغه هغه ورته ضرورت لري، د ولس یو نظام ته ضرورت لري. حکومتولي کې باید دغسې څومره چې تفاهم کېدی شي باید استفاده وشي. حکومت هم له ولس نه غوښتنې لري. نو حکومت وایي چې مثلا دلته ما یو څه شعار مې ولیده پرونه راهیسې، زموږ ملګري جوړ کړی، ما ویل دومره به نشر نه شي، خو ډېر نشر شو. وایي مونږ ګیرې پرېږدو خو وطن نه پرېږدو. هغه ډېر مطرح شو دا شعار، ملګري ډېر ښه ابتکار کړی و. یعنې ملت هم باید تر اعظمي حده پورې ملتیا او ملګرتیا وکړي، په دې پوه شي چې نظام څومره مهم ده. حکومت چې نه وي، سرپرستي نه وي، څومره ګډوډي رامنځته کېږي. نو په کل کې دغه دواړه طبقې چې متحد وي او یو بل ته غوږ ونیسي، او خصوصا اوسنی لیډرشپ، یو اوسنی رهبري چې په حکیمانه شکل باندې تفاهم ته لاره پرانیزي، نو د باندې دښمن ته، د باندې بهرني ځواک ته، بهرني مداخلې ته، بهرنیو منافقتونو ته، بهرنیو استخباراتي هدفونو ته، بهرنیو رذالتونو ته بیا موقع نه مساعدېږي، بیا موقع نه هغه کېږي. ده پاتې شو پاکستاني میډیا. پاکستان کې 3 شیان دي، 4. یو میډیا ده،
یو ججمنټ یا قضاوت ده، یو پارلمنت ده، او یو د حکومتي دستګاه ده. دا څلور واړه د پوځ په مدیریت کې دي. میډیا هم د پوځ په مدیریت کې ده. ججمنټ یا قضا دا هم د پوځ په مدیریت کې ده. اسټابلیشمنټ د دوی ورته وایي دا هم د پوځ په مدیریت کې ده، او پارلمنت هم. عمران خان د پوځ خوښ نه شو، خو پوځ د شپې په 12 بجې پارلمان پې دایر کړ. د شپې پاچا و، ګیز له ځانه خبر نه و، غریب غسوی و، عادي یو انسان ترې جوړ و. نو هغلته ټول واک د هغه ده. او د پاکستان پوځ له برطانیې سره تړاو لري، او برطانیه د موږ اساسي او بنیادي دښمنه هیواد ده او دښمنه طبقه ده، موږ نه پرېږدي. نو موږ ته پکار دا ده چې خپله رهبري ته چې په خپل ځان کار وکړي. نور که دلته اوس زه ښه ده چې ما سره اوس خلک بلد دي، د جمهوریت خلک خبره کوي، فکر دا نور کوي. جالبه دا ده فکر دا نور کوي چې ولا دا خو مخالف وو، خو نه هغه ده کار څه ووایي دا ولا عقده لري. یا دا د امارت خلک هر څومره ښه خبره کوي، هر څومره ښه وایي، دا د جمهوریت له خلکو سره داسې هغه ده چې نه تا خو زه سړلی یم، تا خو زه رټلی یم، تا خو زه توهین کړی یم، تا خو زه له وطنه پسې اخیستی یم. نو